अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नन बन शलायायो bookmark. ठीक bookmark. What is the short command of bookmark? Bookmark short command sa ډېر کسان داسې دي چې هغو ته bookmark short command پته نشته ده. Control plus shift plus F5 plus F5 دا دي دوی short command ده. Control B او color دا bookmark short command څه ده؟ Control plus shift plus F5 ادي چار څه دو bookmark څه دې پر استعمالي bookmark دې پر استعماليږي چې که چیرې یو ټکه ده چې هغې ضرورت مو ته ډېر ده نو زه به دلته کې bookmark کې اده والا لینک جوړ کړو ښه لینک به جوړ کړو نو که مو سره 50 پیجونه دي 100 پیجونه دي نو زه به هغې ټکي ته ډایرکټ څرنګې سره راسم اگر لټوم به که نه 50 پیجونو کې به زه ټکه څنګه لټوم ستړم به وکړي نو زه به څه وکړم د دې ټکي لینک به جوړ کړو bookmark کې او bookmark کې به چې کوم د هغه ټکه چې کلیک کړو نو مو ته به په سیکنډونو کې روشي صحیح ده فار ایگزامپل لوک یا دا ډاکومنټ ده ته چې دی ډاکومنټ سره مو bookmark لینک جوړونه ده 50 پیجونه دي 50 پیجونو کې ډاکومنټ مو لینک جوړونه ده چې مو ته په شارټ کټ کمانډ کې روشي ډېر کم ټایم کې روشي ٹھیک شو جی کنټرول سی کاپی به کوم کنټرول سی کاپی مې کړو bookmark دلته مې څه شو وایلو کنټرول وی ٹھیک شو bookmark روغلل ډاکومنټ ایډ څه شدي ایډ دا ایډ شو بل یو داسې ټکه ده سپیسیفای هم مو په چار ده ضروري ټکه ده نو دا سپیسیفای به زه کنټرول سی وکړم bookmark ته به روشم او دلته به کنټرول وی وکړم او دلته کې به ایډ ووایم صحیح ده بیا دا اوریجنل فار ایگزامپل داسې ټکه ده چې هغه هم مو ته ضرورت ده کنټرول سی bookmark کنټرول وی او دلته ایډ بل داسې چینج کنټرول سی bookmark کنټرول وی ایډ او دغه شانتې تم کنټرول سی دلته کنټرول وی او ایډ صحیح ده نو ډېر شوي نه ډېر ټکي ته پکې اچولی شي یو نه ډېر ټکي صحیح ده که نه خو مو سپیسیفیک خپل شی مې کوم خپل ځان ته مې کوم او مې bookmark کړه لینک مې جوړ کړه چې زه ډایرکټ دا ټکه ارخوستا شم ټیک شوه کنټرول دلته کې راوړله bookmark ته bookmark کې زه څه شي ته ځان رسوم چینج ته زه چې د چینج ټکي ته ځان ورسوم چینج go to څه شی به وایم go to دا د مو ته چینج راوړه تاسو وګورئ دا چینج ټکه راوړه زه بیا راورسوم اوس یو بل سوچ راځي چې دلته کې خو به چینج ټکه په 50-60 پیجونو کې 100 پیجونو کې چینج ټکه خو به بل ځای کې هر غولی چینج ټکه به بل ځای کې هم راغولی نو دا به هغه هڅه کوي نه چې کوم ټکه تو کاپي کړه ده دلته هغه ټکه به تو دا شوي کوم ټکه دی کاپي کړه ده تو ته به هغه ټکه شي ډاکومنټ ته ډاکومنټ مو کوم ځای نه راوسته ده ډاکومنټ ته ځان رسوم ډاکومنټ go to ډاکومنټ دا اوسه ډاکومنټ ټیک شوه او دغه شان دی اوریجنل چې ته هم دی زه اوریجنل ته ځان رسوم نو دلته به وایم چې go to دا اوریجنل دی او دغه شان دی سپیسیفای ته ځان رسوم پته نشته نو زه به روشم go to دا دروغلل او تم مې په چار دی go to نو دلته کې وګوره دا تم سي څه مسله امید ده چې سبا کوم زده کړی دا زده کا چې که چیرې دا ټکه مو ډیلیټ کوونه ده چینج مې ډیلیټ کوونه دلته به څه شو وایم ډیلیټ ډاکومنټ مې ډیلیټ کوونی دي ډیلیټ سپیسیفای مې ډیلیټ کوونی ډیلیټ اوریجنل مو ډیلیټ کوونی ډیلیټ تم مو ډیلیټ کوونی دي ډیلیټ صحیح ده څه مسله امید ده څه مسله به نه که څه مسله وي نو متیله شو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته